احمد کاږو اما نتیجه نه ورکوو. دغه علمي ازمایښت ته ځیر سئ. یو کس دغوندي زحمت کاږي اما نتیجه دغونه غواړي. موږ ولې زحمت کاږو، وخت ضایع کوو، انرژي مصرفو اما په دغه نتیجې پسې نسي رسېدلی. خاص لکه هغه محصل چې درس یې دغونې ویلي اما نمرې پوره 100 غواړي. خاص لکه یو دوکاندار چې یو 2 ساعته کار کوي خو عاید یې ګټه غواړي چې په میلیونو سي، خو نه کېږي دا رقم. اما یو کوچنی سړی په لږ زحمت شروع کوي، نور زحمت کاږي، نور او په دغه ډول لویه نتیجه اخلي. د بریا راز فقط دغه دی، کوچنی شروع خو فکر غټ وکړه. موږ د ورځې په جریان کې 1440 دقیقې وخت لرو. راسه د همدا اوس څخه کوچنی زحمت وکړو. د ورځې فقط 10 دقیقې مثبت کارونه د ځان دپاره، هغه مطالعه وي که ورزش وي، هر څه چې وي. څه شي کوئ 10 دقیقې په ورځ کې؟ څه شي کوئ؟ لاندې ولیکه. تمام.